د چرګانو د فارم لرونکو ټولنې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د چرګانو د غوښو او هګیو تولید د ځان بسیاینې حالت ته رسېدلی دی. دغه ټولنې مسؤلین وایي چې مخکې کلونو کې به له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 1 میلیون کیلوګرامه د چرګانو غوښه هیواد ته واردېدله، چې ډیری به یې غیر صحي او یخچالي غوښې وي او هیوادوال به یې په بېلابېلو ناروغیو اخته کول. له نیکمرغه اوس مهال د هیواد د بازارونو د اړتیا وړ د چرګانو غوښې او هګۍ په هیواد کې دننه تولیدېږي، چې دغه غوښې پاکې او حلالې هم دي او په مناسبه بیه بازارونو ته وړاندې کیږي. مخکې موږ روزانه 10 لکه کیلو چرګ یعنې 1 میلیون کیلو چرګ د بهرني هیوادونو څخه یخچالي او ژوندي چرګان راوړله، چې دا روزانه 120 میلیون افغانۍ کېدلې، روزانه به بهر ته کړلې. نن الحمدلله 1 کیلو چرګ هم د بهرني هیوادونو څخه نه راځي، ټوله داخلي تولید دی. موږ ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوو چې کوم هګۍ د استفاده کوي، کوم غوښې استفاده کوي، دا داخلي تولید دی. د غوښې نګاه څخه ټوله داخلي تولید دی، په خاطر د فارم څخه راوځي دی ته مصرفېږي. پخوا زمانو کې موږ د یخچالي غوښې راکړلې، په میاشتو به په بهرني هیوادونو کې په یخچال کې پرتې وې، د سیاه د نګاه او د حلال د نګاه جزا به یې سره کم کېږي، معلومات به نه کېدل، افغانستان د برابر کېدل او په افغانستان په خلکو به خوړل کېدله. نن ورځ هغه مطلق ګڼبندې دي. زموږ ټول فارمونه چې دي د وزارت زراعت او د صحت حیواني تر نظارت لاندې دي، هغه ګوري او موږ هیڅ چا د تکلف اجازه نه ورکوي. بل بخش د هګیو بخشونه دي. زموږ خپل وطنوال دې تشویق کوو چې داخلي وطني هګیو څخه استفاده وکړي، نه د هغه په ایراني هګیو څخه یا د بل هیوادونو هګیو څخه. هغه کوشش کوي ښه هګۍ موږ ته نه راکوي. تاسو وګورئ زموږ هګۍ وګورئ، هغه هګۍ وګورئ، په وزن کې هم فرق دی، په ژیړو کې هم فرق دی، په کیفیت کې هم فرق دی. دوی هلته هګۍ اخلي چې په څه وخت بازارونه کښته وي، هګۍ په سرخانو کې ذخیره کوي. څه وخت چې بازارونه پورته شي بیا پر افغانستان باندې ته راوړي، بیا په افغانستان کې خلک استفاده نه کوي. نو زموږ دې څخه غوښتنه ده که چیرې 1 روپۍ 1 روپۍ قیمت هم وي هګۍ، خو داخلي تولیدات استفاده وکړي، تر څو په آینده کې موږ دغه کم بوتۍ چې د هګیو د نګاه څخه لرو هغه هم پوره کړو. توریالی هلمند د چرګانو د فارم لرونکو د ټولنې مرستیال وایي چې اوس مهال په بېلابېلو تولیدي فابریکو کې د چرګانو دانې هم په ښه او لوړ کیفیت سره تولیدېږي، چې له دې سره هم د فارم لرونکو کاروبارونه ښه شوي دي. د اسلامي امارات راتګ څخه مخکې د چرګانو دانه موږ خودکفانو، د بهرني هیوادونو څخه به هم د چرګانو دانه راکړله، په خاطر د دې چې زموږ فارمونو ته به ورکول کېدله. نن ورځ موږ وګورو الحمدلله 100% موږ خودکفا یو، د دې ظرفیت لرو چې صادرات هم وکړو. که تاسو وګورئ دغه یو تقریبا 1 میاشت کېږي چې بارډر بند دی، خو زموږ فارمونه که چیرې موږ خودکفا نه وای، زموږ فارمونه به سقوط کړی وای، ځکه بارډر بند وای، د چرګانو دانه به افغانستان ته نه راتلی. په هغه صورت کې به موږ د یو جدي مشکل سره مخ شوي وای او موږ فارمونه سقوط کړی وای. خو الحمدلله موږ خودکفا وو، هېڅ ضرورت دې ته پیدا نه شو چې موږ فارمونه سقوط وکړي او په بازار کې د چرګانو غوښه قیمت شي. که چیرې دغه حالات مخکې د جمهوریت راغلی وای، اوس په بازار کې کیلو په 400 په 500 خرڅېدلی، خو نن ورځ هم کیلو 140 افغانۍ خرڅېږي چې داخلي تولید دی. د لوی جرګې د خیمې په تالار کې په جوړ شوي نندارتون کې د نورو تولیداتو ترڅنګ د چرګانو د فارم لرونکو د ټولنې له لوري د چرګانو د غوښو، هګیو او د چرګانو د دانو یو شمېر محصولات نندارې ته وړاندې شول، ترڅو هیوادوال د دغه فارمونو د تولیداتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. نمایشګاو کې د ګډون لپاره یو خو دی د مارکیټینګ لپاره دی، ترڅو دلته نور کسان راشي، په خبره شي او وویني چې دلته څه شي دي، څه تولیدېږي، کوم بخش تولیدېږي او کوم بخش ته ترجیح ورکړي. یو دوم بخش دی چې زموږ د اتحادیې د خوا څخه بیا چې دوم بخش دی هغه موږ خلک تشویق کوو د سرمایه‌ګذاري د هغه که په داخل د افغانستان کې وي که بهر کې وي، تر څو په د افغانستان ته راشي د چرګانو په سکتور کې سرمایه‌ګذاري وکړي. دا یو پراخ سکتور دی، سرمایه‌ګذاري ته اړتیا لري، تر څو هغه بخشونه چې موږ ورته اړتیا لرو په هغو کې سرمایه‌ګذاري وکړي او دوی هم ګټمن شي او نور خلک هم پر کار شي ورسره. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د چرګانو د غوښو او هګیو د تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د هیواد په بېلابېلو ولایتونو او کلیوالي سیمو کې د هیوادوالو له لوري د چرګانو لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي چې د هیوادوالو د اړتیا وړ حلالې او صحي غوښې او همدارنګه هګۍ په مناسبه بیه بازارونو ته وړاندې کوي.